بې ګناه وینه بهیږي او ته خوشحاله او بې خطا وینه بهیږي ته خوشحاله. رښتیا وایي رښتیا وایي ناقرار صاحب خو ډېر ښه شعر وویل. ناقرار صاحب دومره چرګان په دې هېواد کې نه قتلیږي چې دونه انسانان قتلیږي، بې ګناه ماشومان زنانه تورسرې. ارشاد ناقرار صاحب ستا بچي او کورنۍ بهار کې اوسي او د بل چا وینه بهیږي ته خوشحاله. قدرمن لیدونکو په سلامونو او په نیکې هیلې وړاندې کوم. قدرمن مینوالو نن د مشاعرې برخه ده او په نن مشاعره کې ما سره درانه شاعران شتون لري چې هر یو جناب مشتکي صاحب ته ښه راغلاست ویم. ناقرار صاحب تاسو نه مننه یو جان مننه میلمه ته هم سلامونه. په خیر راغلی په خیر راغلی. او بل شاعر در پیژنم او تاسې چهرې سره اشنا دی جناب شپیلې صاحب دې په خیر راشي. مننه ناقرار صاحب تاسو هم په خیر راغلو. قربان. نو شپیلې صاحب ته ترنم ته ورځو او په ترنم کې د یو شعر وایو چې الله دې وکړي ستاسو توجه وړ وګرځېږي. مهرباني. ناقرار صاحب زه به درته یو ترنم کې ووایم نو اوس دا مینوال غواړي هر وخت غواړي وایي چې ته ترنم کې ووایې. ارشاد. منی ټوله دنیا خو زما اشنایې نه مني، منی ټوله دنیا خو زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا خو زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا خو زما اشنایې نه مني. څوک پورته سرګردان دي څوک کتا سرګردان، څوک پورته سرګردان دي څوک کتا سرګردان، امید کملا خو زما اشنایې نه مني، امید کملا خو زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا خو زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا خو زما اشنایې نه مني. د جنگ پر مټ کې سوله او د سولې پر مټ کې جنگ، د جنگ پر مټ کې سوله او د سولې پر مټ کې جنگ، د جنگ پر مټ کې سوله او د سولې پر مټ کې جنگ، را جوړه تماشا د خو اشنایې نه مني، را جوړه تماشا د خو اشنایې نه مني، راپورته د غوغا د اشنایې نه مني. ټول شوي د شپېلیا د دنیا د هر مالاته، ټول شوي د شپېلیا د دنیا د هر مالاته، ټول شوي د شپېلیا د دنیا د هر مالاته، خگر ما مشغوله دا زما اشنایې نه مني، خگر ما مشغوله دا زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا دا خو اشنایې نه مني، مني ټوله دنیا خو زما اشنایې نه مني، راپورته د غوغا دا خو اشنایې نه مني. نه پوهېږم چې دواړه خپې په یو موزه کې درنه کړي دي. وایي نه او نه او نه یا لکه تر څو نه ستا نکې زمونږ تاوان دی، زمونږ د ملت تاوان دی، د عام وګړو تاوان دی. دې ته وګوره خدای ته وګوره بل څوک نه دی هغه هم افغان دی. را خپلې که را خپلې که جوړ احمد سره وکړه نو الله دې وکړي چې دې نه خوند اخیستی او یو فن دې ترې اخیستی. قدرمنو د شپیري صاحب نه زه یم چې څلوېښت ټوکرۍ مننه چې داسې یو ښکلی شعر یې وړاندې کړو هغه هم په ترنم کې. راځو جناب مشتکي صاحب ته چې ښکلي شعرونه یې راوړي دي او په ګډه سره یې واورو. مننه مننه ناقرار صاحب تاسو نه تر کوم امرو په نامعلومو ګولو، تر کوم امرو په نامعلومو ګولو. ګولو آی هی
ساور کوو په نامعلومو ګولو وای ساور کوو په نامعلومو ګولو یعنی داسې ګولې ورېږي اشتیا ده معلومه نه وي که نه ارشاد مننه د نامعلوم ملا په ورکو پیتو د نامعلوم ملا په ورکو فتوو وای کورو کې مرو په نامعلومو ګولو وای چکې مه کوئ دا د چکې ځای نه دی که نه دا د جړا ځای دی خبر به نه وي په خپله کمره کې به پروت وي په خپل کور کې به پروت وي او په نامعلومو ګولو به لګېږي او ته به شیطانېږي میا خدایه زمونږ دی بعضو مولانو ته خدای د نیکۍ هدایت وکړي داسې فتوې ورکړي وایي د مسلمان مرګ روا دی ولې د کلمه نه دی ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې ولې وژني ارشاد د اسلامیت او د انسانیت په نامه د انسانیت او اسلامیت په نامه د انسانیت او اسلامیت په نامه ژوندون بیلو په نامعلومو ګولو ژوندون بیلو په نامعلومو ګولو وای یاره مشتکي صاحب ډېره مننه ارشاد مننه د مشتکي سر به آخر پرې کېږي خدای دې نه کړي د مشتکي سر به آخر پرې کېږي ناکلار صاحب خدای دې نه کړي لکه اغزو په نامعلومو ګولو وای اخره کې چکې ورته وکړئ ګینې دا د چکو شعر نه دی دا د وشوش شعر دی دا د وی شعر دی ډېر اشتیا ده چې په همدغسې ګولیو باندې زمونږ دا مظلوم ملت دا مسلمانان درګرده قتلېږي او شهیدانېږي یا الله زمونږ په دې وطن باندې رحم وکړي او زمونږ په دې مسلمانانو باندې رحم وکړي قدرمندونکو د مشتکي نه مننه او د خپرونې وخت په ختمېدو دی تاسو به یو څه شعرونه راوړي زه به ووایم زه یم چې ما ډېر ښه خیر دی یو دوه څه خو به دې راوړي نه ډېر ښه ګورې بیا به پکې ماړه شي که نه خو خیر یو څه خو به پیش کړي لیدونکو ته قرار صاحب بس خیال کوه نو پام دې د الله وي چې الله په چا باندې پامي به هېڅ پروا مه ساته ارشاد یې کومه ارشاد پیمانه که زیات و کمی ستی پیسه پیمانه که زیات و کمی ستی پیسه که غمونه په عالم وي ستی پیسه ستا د ژوند هره شیبه دې وي خوشحاله که په هر کور کې ماتم وي ستی پیسه مننه ناقرار صاحب داسې خلک شته دي که نه چې د نورو په غم کې خپله خوشحالي لټوي ناقرار صاحب ارشاد ستا په خوله خندا او په شونډو دې مسکا وي که د بل په سترګو نم وي ستی پیسه که د بل په سترګو نم وي ستی پیسه شپېلی صاحب ته هر دم په استراحت کې عمر تیر کړه ته هر دم په استراحت کې عمر تیر کړه چې د چا ختلی دم وي ستی پیسه که د چا ختلی دم وي ستی پیسه او که نه ناقرار صاحب د دې خلکو یې پیسه که د چا دم وځي که څوک مړ کېږي او که څوک ټپي کېږي د دوی پیسه بېغامه اوده دي قراري او آرامتیاوي ستا په برخه قراري او آرامتیاوي ستا په برخه نه قرار که بنیادم وي ستا پیسه قرار که بنیادم وي پیمانه که زیات و کم وي ستا پیسه که غمونه په عالم وي ستا پیسه قدرمندونکو ستاسو د توجه نه یوه نړۍ مننه او سردارګوب صاحب بخیر آمدی شاخخنده سردارګوب صاحب راغلی وعلیکم السلام وعلیکم خدا گم کنه امین امن بیاره امن امنیت بشینی وقت کم داریم سردارګوب صاحب مهربانی وقت کم داریم صاحب سلام با شما سلام با بینده خوب شما جان سپاس یک شیر نام خدا چی یک میکاپ میگشتی سردارګوب صاحب تو با گلگل نکه نه
محمد ته خدایي ګلګل کدی کیسه خو صحیح صحیح ناکرار صاحب اول شاید کیږي بیا ګلګل ماشاءالله زه خیر د الکان دي خیر عنوان شعر ما است تاریک. آه شهر تاریک، کوچه تاریک، خانه تاریک. واه واه شهر تاریک، کوچه تاریک، خانه تاریک. یارا والا چیش جاده تاریک، هر طرف پس کوچه تاریک. چک نکنید تشکر. صدرگم سے وقت گفتی که همی برق هیچ همی بیرشم یا او دیگه برقش درک نداره. تاریکی حال از اونگکای دیگه برامدم. د پښتو ما یک متل داري و پردی کټ دی نیمه شپو دی پردی برق چې دی دا خپل برق جوړ نشو او پردی برق نه ناست ناقرار صاحب خپل به څنګه جوړ شي نو د دوی جوبونه واله ډکیږي دی خدای ماړي کیږي نه مړیږي دی نه مړیږي او چکل بلا قیمت نور قیمت برق قیمت اوتل تاریک راه و میمانخانه هم تاریک. ای علیکن دق شدم پشتت. ای علیکن دق شدم پشتت. تا تو رفتی هر طرف هر خانه هم تاریک. رفتی هر خانه هم برکت. اما غلاجان خو ولا قدر مردن کو دعوت منګ لنډه منډه مشاعره تر بلې مشاعرې چې تاسو درنه چوپړ تجربه په لوی الله سپارو خې چاري. السلام علیکم.